پولیس وژنه د عایش یې مسؤلیت ومن خو تر شا یې بله سیاسي روبه روانه ده. د حقیقت نیوز چینل رڼو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که مو حقیقت نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. شیخ ادریس یو پیژندل شوی دیني شخصیت چې د خپلو څرګندونو، دریځونو او ټولنیز نفوذ له امله یې ځانګړی ځای درلود. د هغه ناڅاپي وژل کېده یوازې د یوې کورنۍ غم نه بلکې د ګڼ شمېر خلکو لپاره یې لویه صدمه وه. په لومړیو ساعتونو کې هېڅوک نه پوهېدل چې دا برید چا کړی. وروسته له لنډ وخت د عایش ډلې د یوې اعلامیې له لارې وویل چې دا برید د دوی له لورې شوی. د دې ادعا خپرېدو سره داسې ښکاره شوه لکه قضیه حل شوې وي، خو سیاسي شنونکي بیا یو څو ټکي یادوي. کله ناکله وسلوالې ډلې د تبلیغاتي اهدافو لپاره د ځینو بریدونو مسؤلیت اخلي. هره ادعا تر هغه وخته وروستی نه ګڼل کېږي څو رسمي او تخنیکي شواهد تایید نه کړي. د شیخ ادریس شخصیت داسې و چې د بېلابېلو حلقو پام یې ځان ته اړولی و. ځینې کسان باور لري چې ښایي د دې پیښې تر شا سیاسي انګېزه هم موجود وي. دوی استدلال کوي چې کله یو اغېزمن شخص له منځه ځي، کله ناکله بېلابېل لوري ترې ګټه اخلي، خو تر اوسه داسې کوم رسمي سند نشته چې دا احتمال ثابت کړي. همدا دلیل دی چې دا بحث لا هم د پوښتنې په بڼه مطرح کېږي. اړوندو ادارو ویلي چې پلټنې روانې دي. هغوی ټینګار کړی چې نه یوازې د برید کوونکو هویت بلکې د ممکنه شاته ولاړو عواملو ارزونه هم کېږي. د شیخ ادریس وژنه لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ ده. که څه هم د عایش مسؤلیت منلی، خو یوازې د ادعا د بشپړ حقیقت معنا نه لري. تر هغو چې بشپړ شواهد وړاندې نشي، هر تحلیل باید د احتیاط له چوکاټه بهر نشي. د حقیقت نیوز چینل رڼو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.